یهود کوئی مونږ سره څه شی دی آسمانی کتاب دی تورات تحریف پکې شوی دی مونږ یې منو زمونږ هم ایمان دی خو تحریف پکې شوی دی اصلي نشته خدا دعوا خو کوي کنه مونږ سره آسمانی کتاب دی د موسی علیه السلام حدیث ور سره شته هغه کتاب اصلي نشته نو حدیث لا کم ځای کې دی د موسی علیه السلام تورات نشته نو حدیث کو ډېر لري خبره د موسی علیه السلام دغه رنګه نسوارا وي مونږ سره آسمانی کتاب دی کم یو انجیل او د عیسی علیه السلام حدیث ور سره شته نو دی وجه تاسو د يهودو نسوارا عملی ژوندۍ وګورئ د خپل خوخه ده اره ډلې په خپل خوخه ژوند تل ځکه هغه سره عملی پریکټیکل نشته د خپل پیغمبر هغه دغه سره نشته چې کوم هغه نبی کوم ژوند تیر کړو دغه هدایت وا ختم شوی دي او هغه آسماني کتابونو کې تحریف شوی دا واحد اسلام دی دین اسلام چې قرآن په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی د قرآن شرح محفوظ ده په صحیح احادیثو کې کافر دا سوچ وکړو ځکه دا فتنه د انکار حدیث دغه نه راغلي د یورپ نه مستشرقین راوړل هغه دا سوچ وکړو چې ګوره څنګه يهودي وایي چې بس زما په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی خو ژوند په خپل طریقه تیری خپل خواهشات باندې څنګه چې یو نصرانی وایي عیسائی چې زما په آسماني کتاب ایمان دی انجیل خو ژوند په خپل طریقه تیری دی مسلمان کې یو بل کمال لیکنه دی وایي ما سره آسماني کتاب دی خو ژوند به د دې کتاب چې چا شرح کړي زما خوږ نبی د هغې د حدیث مطابق تیرو دنه دا حدیث اخیستل غواړي چې دی د یهودو نصاراو سره یو شان شي چې دی هم به صرف دومره وایي زم یو آسماني کتاب منم قرآن خو عمل ځکه عمل خو په حدیث کې دی نو چې حدیث لاړی خو عمل ختم شو نو بیا به دی د یهودي نصراني سره یو شان شي مسلمان چې حدیث دی ووتو بس بیا ته یهودي او نصراني یو شان شوی ځکه هغه سره د موسی علیه السلام تعلیمات نشته یهودي سره نصرانی سره د عیسی علیه السلام حدیث تعلیمات نشته عملی زندگی اسی دعوه خو دا د مسلمان به اسی دعوه کوي قرآن به وایي او قرآن به ګردانوي به او خپل د خوښې ترجمې به پکې کوي خو د سره به پریکټیکلی ژوند نه وي ځکه پریکټیکلی ژوند په حدیث کې دی نبی علیه السلام مونږ ته پیش کړی لکه ته ټول قرآن وګوره دې کې د حج طریقه تا ته نه ده بیانه شوې دا به د حج به د چا نه زده کې دا فرض دی د اسلام پنځم رکن دی په ټول قرآن کې مینا نوم نشته په ټول قرآن کې مزدلفه نشته په ټول قرآن کې ته وګرځه دا نشته چې ګوره اووه چکره چې پوره شي نو دا به یو طوافي په ټول قرآن کې دا نشته چې طواف به شروع کې د حجر اسود نه او بیا په حجر اسود ختمې دا شته قرآن کې نشته طواف په څنګه کې څو چکره به وي په خپله خوښه به کې ته په خپله خوښه لګې زه په خپله خوښه نه دا مونږ ته الله یو نبي رالیږلی او هغه تفصیلات کړي دي خو هغه حدیث لځې د نبی علیہ السلام حدیث صفا مروه قرآن کې راغلی نوم یې راغلی دا شته چې څو چکرې به قرآن کې دا شته د اووه چکره راغلي قرآن کې نه کوم ځای نه به شروع کې کومه دعا به په صفا کې په مروه کې به کومه دعا وي دا ټولې خبرې به زی به د نبی علیہ السلام حدیث دی